یا رسول الله ویل جایز دی کنا زمونږ عقیده دا ده چې یا رسول الله ویل محبتا جایز دی ښه که د مینې نه یا رسول الله وی صحیح دی او که وی چې رسول الله مبارک راته حاضر دی بیا غلطه ده ځکه دا ستا کار نه دی دا د نورو خلکو کارونه دي نو د مینې د خاطر آواز صحیح نو ما ته وی چې یا رسول الله ویل صحیح دی که نه ما ورته وی تی منې که نه منې وی زه نه منم اول به ستا معلومات وکړو چې څه شی نه منې نو یا رسول الله خو درې شیونه دي یو یا ده او یو رسول دی او یو الله دی څو دي درې اوس که مخکې در باندې فتوا لګومه نو پیدا نه کوي یا دلایل ویم اول به دې معلوم کم یې نه منې که رسول نه منې که الله نه منې که درې واړه نه منې یاره وی دا یا پکې نه منم میں سره د رسوله که بې رسوله ورګه زه استاذ راولم اور سره مټایانو یو دکان و هغه کې ناست استاذ مدرسې نه راوست یاره ویل دا څه وایي ما ته وی سش کې مباحث دی مې دکان کې دکان کې مې دکان کې ناست بحث کوم دکان کې بحث ما ستا دې ملګري وي چې زه یا رسول الله نه منم نو ما ورته وی یا نه منې که رسول نه منې که الله نه منې ده وی زه دا یا نه منم ما سره د رسوله که بغیر رسوله نو تی راوستی نو ستا نه پوښتنه کوم یا نه منې که رسول نه منې که الله نه منې ویل دا یا نه منم ما سره د رسوله که بې رسوله وی بې رسوله ما بې رسوله خو قرآن کریم ته ډک دی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها الذین آمنوا یا پکې شته که نه او د قرآن کریم د یو حرف نه انکار کول کفر نه دی یا ایها الناس بغیر رسوله یا پکې وی زه سره د رسوله نه منم میں توبه که زناوره رسول څنګه نه منې ویل نه نه توبه وی رسول منم اور اگر زه مفتی صاحب راولم در پسې ورشه مفتی دې مفتی صاحب یې راوست عبدالقیوم یې نوم مفتی صاحب دوه شملې اچولې وې او را روان مې بلا خو راغله څه مسله ده یا رسول الله ویل شرک دی او دا حرف ندا ده یا او دا د حاضر د پاره استعمالیږي ما زه په دې شیونو نه پوهېږم چې دا حاضر ده او که حرف ندا ده او کار شی خدا راته ووایه چې یا نه منې که رسول نه منې که الله نه منې اول خدا محل د نظام معلوم کو که نه که درې واړه نه منې هغه وی زه درې واړه نه منم مې ته خو د ده نه لوی زناور چې نه الله منې نه رسول منې نه یا منې وی توبه ویل ګنهګار دې کړم مې ګنهګار نه ایمان نه خلاص ویل کار دې خراب کړ زما وی دا مقصد نه و مې ستا څه مقصد اوس ووایه دا داسې لیوني په خپل عقیده نه دي خبر چې زه پکې اوس څه شی نه منم ما یو شاګرد و هسې وابیتور یم د هدایت النحو نه واله تر وړې دورې پورې ورته ما کتابونه ویلو کم سړي ته چې الله هدایت نه کړی دا په مسلو نه ده تر وړې دورې پورې ورسېدو کوشش یې کوو چې ما وابي کړي خواري به یې راسره کول ما ورته وویل باچا صاحب دا ته څه ګډې وډې وې زه خو د وابیانو ډاکټر یم ته ما څنګه وابي کې ما ته یې ورځ ویره استاد جي ما یو پوښتنه درنه کوم د جنازې لمونځ کې وصلات لرسول شته د دوی هم دا کار دی چې کوم ځای کې درود شریف دی هغه بندوي دعا بندوي ذکر بندوي ما ویا شته پکې ویل دا کم کتاب کې دی ما دې مقتدیانو ته مونځ شروع کړی او دا وړوکی کتاب دی نماز مترجم دا مې ورته راوړي ډېر شی نو دا مې ورته راوړي ما دې لیکلي دي بس په خندا شو نو چې ولې خاندې ویل دا خو زه نه منم ما چې دا ته نه منې اوس به درنه پوښتنه وکړم چې ته څه شی نه منې مې دې کې دوه شیونه دي یو لیکل دي بل کاغذ دی کم یو نه منې لیکل نه منې که کاغذ نه منې که دواړه نه منې که کاغذ نه منې مسلمان نه پاتې کېږي کاغذ ته عربی کې قرطاس وایي او قرطاس لفظ قرآن کریم کې ذکر دی او که لیکل نه منې وی لیکل نه منم
ما چې لیکل نه منې نو دې کې یو والصلاة للرسول دی او بل پکې سورتونه او ټول مونځ دی ته دا والصلاة للرسول لیکل نه منې که دا ټول نه منې ویلې والصلاة للرسول نه منه ما صحیح ده صلات نه منې که رسول نه منې که دواړه نه منې یاره ویلې ته لکه چې ما د ایمان نه خلاصوې ویلې به دې نه به تېر شو ما تېرېږه ما تا ویلي دي چې کتاب نه منه کتاب څنګه نه منه وړوکی دی نو ځکه وی نه یې منم دا اوس خبره ده یو سړی به په وړوکي کاغذ کې ته بسم الله ولیکي ته دا نه منم وړه ده خبره خو د هغه لیکلو ده بس بیا وی یاره د دې نه به تېر شو ما تېرېدل درته ډېر ښه دي پوهېږې فارغ هم دی اوس خو تولی بیا هم صحیح نه ده چې الله درته هدایت ونکړي که نه چېرته کړي زما ډېر خدمت هم کړی لیکن دا د چې عقیدې سمه نه شوه